بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، هغه اعمال په روژه کې کول چې روژه په مکروه کیږي، یعنی د روژې ثواب په کمیږي، دا هم ښه بغور سره واوري او د دې څخه د ځان ساتلو کوشش وکړي. فحش حرکات کول، فحش خبرې کول، د پردي ښځو سره ملاوېدل، د هغو سره خبرې کول یا هغو ته کتل، سینما کتل، ټي وي کتل، وی سی آر کتل او د دغه شانو څخه باید هر روژاتي ځان وساتي، پرهیز یې وکړي. روژه خو په فاسدېږي نه، خو البته په مکروه کېږي، په ثواب کې کمی. دغه رنګه د روژې په حالت کې خپل کور والا سره په شهوت باندې ملاوېدل یا مچ ځینې اخیستل یا پیار ورسره کول یا ورسره بېدېدل یا لاس پر تېرول یا بار بار په شهوت سره ورته کتل، کچېرې د دغه شانو څخه د انزال خطره وي یا ګمان وي، نو بیا خو داسې کول ګسه حرام دي. پنځم، د جما محرکات، یعنی داسې شهوت انګیز خیالات راوستل زړه ته یا هاسې مناظر کتل چې په زړه کې دی کوروالي کې یا جما کې یا د چا سره سات تېروي، نو د دغه شانو څخه ځان ساتل، په دا شانو کې پرېوتل دا مکروه دي. بلا عذر د سهاره پرې د ناپاکۍ په حالت کې وسیدل، یعنی د شپې ځان معذوره کوي او بیا د سهار د لمانځه پرې دغسې پروت دی، نو دا مکروه دي.